عمران خان دا ډېر نجیله کې پکې جیل دا شیب کېږي دا خبره ډېره گردش کوي ځکه چې عمران خان د کې پکې جیل ته شیب کېږي نو عالمي ګنډافور چې کله عمران خان سره ملاو شوی دی نو هغه بیا پس دا خبره ډېره گردش کوي عمران خان به کې پکې جیل ته شیب کېږي د هفتې په ورځ د عمران خان سره عالمي ګنډافور ملاو شوی دی نو هغه د هفتې په ورځ عمران خان هېڅ څوک نه غواړي چې ما سره د ملاو شي او د هفتې په ورځ او د عالمي ګنډافور د هفتې په ورځ د عمران خان سره ملاو شوی تقریبا نیمه ګنټو پورې سره ملاو شوی دی نو د څه خبرې کوي دي نو عالمي ګنډافور چې کله د عمران خان سره ملاو شوی دی نو هغه دا خبره کړې ده نو چې خلک دا گردش کوي چې عمران خان به ډېره کې پکې جیل ته ویسي عالمي ګنډافور له هېڅ خبره نه ده کړې نه څه ویلي دي عمران خان دا خبره کړې ده ما د کې پکې جیل ته ویسي هلته ویسي نو هغه خبره ده هېڅ خبره نه ده خو دا خبره خلک ډېره گردش کوي عمران خان د مخالفین دا خبرې کوي چې دا عمران خان د ما د جیل وباسي ما ته کې پکې ته وساته زموږ خپل حکومت دی نو داسې عمران خان هېڅ خبره نه ده کړې حسن ملک دارالملک ولا هغه دا خبره کړې ده چې هغه خپل خبره انټرویو ورکړې هغه دا خبره کړې ده چې ما د عمران خان داسې خبره نه ده کړې چې ما د جیل وباسئ یا د ما د بهر ملک ته د جیل نه وباسئ ما هېڅ خبره عمران خان داسې نه ده کړې خو یو خبره یې کړې ده هغه زموږ د کوټه د نن په منځ کې یو دیوال دی دیوال دی وګورئ زما د پراټې ځای یوه غټ شي که نه خو نو دا یو خبره یې کړې ده نو هېڅ خبره نه ده کړې ما د کې پکې ته ایساته زموږ خپل حکومت دی بیا ډېر له جیل نه ویسي د هر داسې هېڅ خبره نه ده کړې او د هسې خلک دا گردش کوي د عالمي ګنډافور د هفتې په ورځ د عمران خان سره ملاو شوی نو دا خبره به کوي نو داسې خبره نه ده کړه شوې نو بس عالمي ګنډافور له اوسه په هغه پس هفتې په ورځ ملاو شوی دی څه خبره نه ده کړې او عالمي ګنډافور خپل اعلان کړی دی نو د ریحانزیب باره کې د ریحانزیب یو ارمان مو زما مور او پلار حج ته ویسم زه سره دا ارمان مو عالمي ګنډافور دا اعلان کړی دی زه به دا ارمان دې پوره کوم خو ریحانزیب نشته دی دا به کوم دا نشي کولی خو نور ستا ارمان ریحانزیب ارمان به زه پوره کړم ریحانزیب چودھري ورونه د هغوی لپاره نوکرۍ نیمګړ کړي دي نو عالمي ګنډافور دا ډېر زبردست کار کړی دی نو هغه ریحانزیب نو خلک ټول لاهیر شو بس عالمي ګنډافور اخري کې دا خبره وکړه هغه دپاره مې دا اعلان کړی دی ریحانزیب په کوم ارمان دا ارمان به زه پوره کوم خو نو ریحانزیب بس نشته خو الله پاک د هغه له جنتونو فردوس ورکړي نو دا خبره ده دا ویډیو مې تاسو سره هم شیر کوم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني که مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ والسلام